د هیواد د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم له ملپلاوي سره بلخ ولایت ته سفر وکړ. په دې اړوند جوړه شوې غونډه کې د بلخ ولایت والي حاجي محمد یوسف وفا راغلیو چارواکو ته د ښه راغلاست ویلو ترڅنګ وویل چې اوس مهال په هیواد کې یو اسلامي نظام رامنځته شوی دی او دغه نظام د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي دي چې ورسره په تحصیلي برخه کې هم د ښوونځیو او مدرسو ترمنځ واټنونه له منځه تللي دي. نوموړي تیر اشغال ته په اشارې وویل چې افغانستان د پردیو په لاس نه جوړیږي او باید په خپل افغانان یې د جوړولو لپاره لاس په کار شي څو هیواد مو د نورو سیال وګرځي. ښاغلي والي د ځوانانو لخوا د عصري او دیني زده کړو په ترسره کولو د ټینګار ترڅنګ زیاته کړه چې دمګړۍ د افغانستان دښمنان په دې هڅه کې دي چې څنګه کولی شي افغانانو ته له فکري اړخه زیان ورسوي، نو باید لوستي ځوانان ویښ اوسي او اجازه ورنکړي څو په دې هیواد کې د پردیو دسیسې پلي شي. ورته مهال د بلخ ولایت د علماو شورا رئیس شیخ عبدالجلیل شیتخیل او د بلخ پوهنتون رئیس شیخ محمد سعید هاشمي د خپلو خبرو پر مهال وویل چې وروسته له ډیرو کلونو په افغانستان کې یو خپلواک او اسلامي نظام رامنځته شوی. دوی د شرعي اصولو د پلي کېدو ترڅنګ ټینګار وکړ چې ټول افغانان باید خپل سیرت او صورت دواړه د نبوي سنتو پر اساس جوړ کړي. ورته مهال د لوړو زده کړو وزیر ښاغلي شیخ ندا محمد ندیم د خپلو خبرو پر مهال ویل چې محصلین باید له رامنځته شویو شرایطو څخه په ګټې اخیستنې هڅه وکړي څو له شته امکاناتو او وخت څخه په لوړه کچه ګټه واخلي، ځکه دا هیواد په راتلونکي کې دغو ځوانانو ته جدي اړتیا لري. نوموړي د علم ارزښت ته په اشارې پوهه په ټولنه کې د بې عدالتۍ او فساد د له منځه وړلو اساسي لامل وباله او دغه راز یې له نورو هیوادونو سره په سیالۍ ټینګار وکړ. شیخ ندا محمد ندیم همداراز په بلخ پوهنتون کې له ځینو ستونزو څخه یادونه وکړه او ویل چې هڅه کوي څو په دې برخه کې شته ننګونې له منځه یوسي او ځوانانو ته د زده کړو غوره چاپیریال برابر کړي.